د نشي توکو د پوډرو د هر کاغذي پوډۍ تر 100 افغانیو پورې بیه لري. خرڅونکی د پولیسو له لوري د کندهار ښار په یوه ګڼ میشته سیمه کې نیول شوی. تورن کس وایي چې هره ورځ په لسګونو د پوډرو پوډۍ پر معتادینو باندې پلوري او د ده په څیر ګڼ نور کسان هم په دې کار بوخت دي. دلې غټ قاچاقبران شته چې هغه بیا مثلا په غټ وزنه مثلا خرڅېږي، بیا زموږ ته راکوي، موږ هم بیا داسې پورې جوړولو په عملیان خرڅولی. دغه هر پورې موږ په 50 افغانۍ موږ خرڅولی په شیطان چوک په شاوخوا. سیشه او پوډر چې د نشي توکو ډیر پرمختللي او خطرناک ډولونه دي، د پولیسو په وینا د ایران او پاکستان له مارکیټو څخه جنوبي ولایتونو ته راوړل کیږي. د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولیشا اسکزی وایي دوی زیاته هڅه پر دې کوي چې د پوډرو او سیشو لوی قاچاقونکي ونیسي. دی وایي سره له دې چې د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو په برخه کې زیات کسان نیول سوي، خو ستونزه د لویو قاچاقونکو په نیول کېدو سره حلیدلی سي. دلته موږ د خپل ګاونډیان چې لرو، دا کله ایران کله د پاکستان، په اصلي کې مواد دغه دوو ځایو سره روان دي. موږ دلته کارخانې ولاکه لرو، نو دلته دا شی جوړېدونکی دا چې شوخ ګسر افغانان پېژني ولاکه څه رقم جوړېږي، پر څه شکل جوړېږي، دا اکثره د ایران سره روانه ده، لا د نیمروز سره روانه ده، د ایران سره اوړي نیمروز، د نیمروز سره اوړي دلته. دا چې د ایران سره راځي دلته افغانستان ته هم راځي، پاکستان ته هم انتقالېږي. او پوډر چې دي، روین چې دي، هغه بیا د پاکستان د خوا څخه، د پېښور د خوا څخه، د پاکستان د خوا څخه راځي افغانستان ته، د افغانستان څخه نري کېږي، ځي پسې دورې ایران ته هم پسې روان دي. له دې سره ترڅنګ پولیس مقامات زیاتوي چې د نشي توکو کاروباري ډلې د کندهار له لارې هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادو څخه وارد شوي نشي توکي تر هند پورې ورسوي، چې دوی په مخنیوي کې لسګونه کسان زندان ته اچولي دي. کم زیات پکښې کې 172 قضیې موږ لرو چې هغه ټول نیول شوي دي. زیات یې د انډیا د افغانستان د هوایي میدان، د کندهار د هوایي میدان څخه د هندوستان هېواد ته انتقالېدل، اکثره دغه زیات وو. اصلي کوشش زموږ د مبارزې د پلوسو او د ټولو د قومندانۍ د اوزو د پلوسو موږ دا دی چې موږ د غټ سرچینه یې ونیسو، د سرچینې سر یې غوټ ورپرېږدو، بیا دا پوړۍ په خپل هم کمیږي. په نشه د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی په کندهار کې یوه جدي او د اندېښنې وړ موضوع ګرځېدلې. نشي توکو ته اسانه لاسرسی، بېروزګاري او ټولنیزې ناخوالې چارواکي د معتادینو د شمیر د زیاتوالي عمده سببونه ګڼي. خو د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې کوي.